د خوست د والي حلیم فدایي یو بل ډیر زبردست او ښه اقدام دا په داسې حال کې ده چې په خوست ولایت کې کلداره په مکمله ډول بنده شوه، خو خوست والي حلیم فدایي دا ځل بل اقدام کړی دی. دا چې خوست والي حلیم فدایي کوم اقدام کړی دی راپور راسره تر پایه پورې وګورئ، په ډیر څه به پوه شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. له پنجشنبې وروسته کله چا سره کلدارې ونیول شوې ترې ضبطېږي به د خوست والي حلیم فدایي وایي. که چا سره له راتلونکې پنجشنبې نه او په دکان او داخل کې کلدارې ونیول شي نو له هغوی څخه به کلدارې اخیستل کیږي او له دولت سره به ضبطېږي. په افغانستان کې د کلدارو د مخنیوي پر وړاندې له خوست ولایت څخه ډیر پراخ کمپین پیل شو چې نه یوازې په خوست کې پر کلدارو راکړه ورکړه بنده کړه بلکې له هغه وروسته نورو ولایتونو ته هم وغځېده چې اوس په ننګرهار، کونړ او لغمان ولایتونو کې هم پر کلدارو راکړه ورکړه بنده ده. خو تازه د خوست والي په خپله فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې د پنجشنبې له ورځې څخه به نور هیڅوک کلدارې له ځان سره نه ساتي او که چا له ځان سره وساتلې نو د افغانستان بانک استخباراتي مامورین به د بانک د قانون مطابق کلدارې ترې ضبطوي. هغه په خپله فیسبوک پاڼه د مهمه خبرتیا تر سرلیک لاندې لیکلي سر له راتلونکې پنجشنبې یعنې شپږمه ورځ هیڅوک نشي کولی په خپلو دکانونو او دخلونو کې کلدارې وساتي. که چا وساتلې د افغانستان بانک استخباراتي مامورین به د بانک د قانون مطابق کلدارې ترې ضبطوي. په دوه اونیو کې د افغانۍ د ترویج هیئت 9 د تیلو پمپونه، 8 مختلف ډول دکانونه، 25 درملتونونه او عمده فروشۍ ودرلې یعنې مهرلاکې کړې او 10 دکانونه او هوټلونه یې هم جریمه کړل. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که چیرې مو خوښ شوي وي نو حتما او ضروري د سره لایک کړئ او ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. مننه.